مور او پلار دا غلطي مکوي کچری ستاسو ماشوم د یو کال نه کمی او د پيو کمزورتیاوي د مور د طرفه او تاسو هغه ته د غوا والا پي ورکوي یا د وزي والا پي ورکوي کم ته چې په پښتو کې چيلي هم څوک وایي او څوک ورته وزي وایي او څوک ورته مختلف قسمه نومونه اخلي. نو کچری ستاسو ماشوم د یو کال نه کمی نه د ټولو نه بهتره خبره خدا دا کچری د مور په جسم کې پوي نو دا دغه د ماشوم د لپاره بهترین سیز دی او کچری د مور په جسم کې پي کمزوري وي یا نه وي نو دویم نمبر چې کوم بهترین پي دی هغه تاسو ته چې کوم ډاکټران صاحبان لیکي کوم چې د ماشومانو والا ډاکټران وي کوم چې د فارمولې نه جوړ شوی وي هغه بهترین وي او کچری یو انسان وایي چې زما سره دومره پیسې نشته دي چې زه خپل ماشومانو لا د فارمولې والا پي کم چې ډاکټران صاحبان لیکي دا ورته راوړم یا ورته نه راوړم نو دومره پیسې زما سره نشته د برداشت دپاره نو د هغې نه بعد بیا به تاسو دغه شان کوئ چې خپل ډاکټر ته به درومئ او خپل ډاکټر ته به وایئ چې زما ماشوم وګوره او زما ماشوم ته وګوره چې آیا زما ماشوم ته اوس د غوا والا پي ورکول بهتر دي او کچري د وزې والا پي ورکول بهتر دي نو تاسو ته به ډاکټر صاحب وایي خو که چې ستاسو ماشوم د یو کال نه زیات شي نو بیا به تاسو ته ډاکټر صاحب وایي ځکه چې د یو کال نه کم ماشومي نو د هغه دپاره دا څیزونه بهتر نه دي ځکه چې په هغې کې بیا مختلف قسم پوینټونه راځي کم ته چې CPM الرجي ملک ویلی شي یا نورې ډېرې خبرې دي چې هغه زه تاسو ته دلته نه کول غواړم ځکه چې هغه به تاسو ته د ماشومانو چې کم ډاکټر دی هغه به تاسو په بهترین انداز سره پوهه کړي چې دې ماشوم ته کم پي ورکول د صحت لپاره بهتر دی او کچری ستاسو د صحت په اړه تاسو ته یو داسې څیز پکار وي کم ته چې هومیوپیتیک یعنی د کور یا د جړو بوټو یا کم چې قدرتي څیز الله تعالی جوړ کړی وي هغه تاسو ته پکار وي کم ته چې سلاجید ویلی شي نو تاسو مونږ ته په واتساپ باندې میسج کولی شئ چې ستاسو د صحت په اړه سره ستاسو نه تپوسونه کول او سره تاسو ته بیا دا څیز مونږ درکوو.